سلامونه دوستانو، په دې هیله امید چې روغ جوړ اوسئ. ګران دوستانو، که تاسې غواړئ په EFG میډیا کې خپل اکاونټ په اسانۍ سره جوړ کړئ، پروفایل انځور بدل کړئ، سټوري خپاره کړئ او خپل یوزرنیم پیدا کړئ، دا ویډیو تر پای وګورئ ځکه ټول مراحل به په عملي او ډیر اسانه ډول په دې ویډیو کې درته وښیم. تر هر څه وړاندې تاسو ټول ته د EFG میډیا مبارکي وړاندې کوم. نن زموږ لپاره د خوښۍ او ویاړ ورځ ده، ځکه محترم امرالدین صاحب د افغانانو لپاره د EFG میډیا په نوم یوه نوې او ښکلې ټولنیزه رسنۍ جوړه کړې. دا زموږ ټولو لپاره د مبارکیو د افتخار ورځ او ځای دی. اوس راځو دننه ویډیو موضوعات ته. په دې ویډیو کې به تاسو څه زده کړئ. لومړی څنګه د EFG میډیا اکاونټ جوړ کړو، څنګه خپل سټوري خپاره کړو، څنګه خپل پروفایل کېږدو او څنګه کولی شو خپل یوزرنیم پیدا کړو. که تاسې هم د اکاونټ جوړولو پر مهال یا هم پروفایل پر مهال کومې ستونزې سره مخامخ کېږئ، اندېښنه مه کوئ. انشاءالله د دې ویډیو تر پایه به هر څه په اسانه زده کړئ. که دا ډول ګټورې ویډیوګانې خوښیږي ستاسو، نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو څخه وروسته یو لایک او کمنټ وکړئ. اوس راځو، لومړی به تاسو راسئ چې دا د EFG میډیا له کوم ځای څخه ډاونلوډ کړو. لومړی به راشئ پلی سټور ته. تاسو دوستانو کله چې په پلی سټور باندې کلیک کړئ، دلته به راشئ دوستانو، پر سرچ آیکن به تاسو ورته کلیک کړئ او دلته به ولیکئ EFG میډیا. دا مو چې کله سرچ کړئ دوستانو، دغه اپلیکیشن دی، دغه به تاسو ډاونلوډ کړئ دوستانو. دوستانو زه اوس په همدغه باندې کلیک کوم. اوس دوستانو ما ډاونلوډ کړی دی، پر اوپن باندې به کلیک وکړئ. د اوپن نه مخکې زه تاسو څخه یو کوچنۍ هیله لرم، هغه دا چې د EFG میډیا ته 15 ستوري باید تاسو ورکړئ او یو کومنټ باید وکړئ دوستانو ورته. نو دغه درخواست زموږ درسره قبول کړئ. اوس راځو څنګه ستوري ورکړو. پر دغه ستورو باندې کلیک ورته وکړئ. کله مو چې په همدغه یو ستوري باندې کلیک وکړو، نو دلته دغه ټول ستوري ورته ټیک مارک کړئ او په دغه ځای کې ورته یو ښایسته لنډ ډسکرپشن، یو خپله نظریه وړاندې کړئ. اوس راځم دغه ټول ورته کوم او اوس راځم چټ جی پي ټي ته دوستانو. تاسو به هم راسئ چټ جی پي ټي ته او دلته به ورته ووایئ چې د EFG میډیا په اړه یو ښایسته پوسټ راکړئ. زه ویډیو سکیپ کوم. ښه دوستانو، دغه دی ما پوسټ راواخیسته. دې ځای کې ورته دغه لیکنه پیسټ کوم. کله مو چې لیکنه پیسټ کړله، بیا به راشئ پر دغه پوسټ باندې به کلیک ورته وکړئ. دا لیکنه ما ورته واچول، دا پوسټ او دغه ستوري به هم ټیک مارک کړئ. را به شئ پر دا پوسټ به کلیک کړئ. کله مو چې پر پوسټ باندې کلیک کړئ، دا دوستانو زموږ پوسټ ورکړل شو. نو دا راځم په EFG میډیا باندې کلیک کوم، اوپن کوم. دلته راځم اوس په نیکسټ باندې کلیک کوم. تاسو به هم راشئ پر همدغه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په همدغه نیکسټ باندې به کلیک ورته وکړئ او بیا به هم دریم ځل لپاره په د نیکسټ کلیک وکړئ. بیا به لیټس سټارټ وښئ. په دې ځای کې به دا ساین ان وث ایمیل په دغه ځای باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مو چې پر دې ځای باندې ورته کلیک وکړئ، که چېرې تاسو مخکې نه په EFG میډیا کې اکاونټ لرئ، په لومړۍ خانه کې تاسو خپل ایمیل ورکړئ. په دغه لومړۍ خانه کې او دویمه خانه کې ورته پاسورډ ورکړئ. پر دغه کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. او که چېرې غواړئ چې نوی میډیا کې اکاونټ جوړ کړئ، راسئ دوستانو پر دغه ساین اپ بټن باندې کلیک کړئ. په دې ځای کې په لومړۍ خانه کې به تاسو خپل فول ایمیل ورکړئ او په دویمه خانه کې به خپل فول نیم ورکړئ، پاسورډ او کنفرم پاسورډ. په لومړۍ خانه کې خپل ایمیل، په دویمه خانه کې خپل فول نیم یعنی نوم او تخلص، په دریمه او څلورمه خانه کې یو ډول پاسورډ ورکړئ او د هغې څخه وروسته پر دغه راجستر بټن باندې کلیک وکړئ. زه دا خانې په منظم ډول لکه څرنګه چې تاسو پته دوستانو، ما په لومړۍ خانه کې خپل ایمیل ورکړ، په دویمه خانه کې مې خپل فول نیم ورکړ، تخلص او نوم، په دریمه او څلورمه خانه کې مې یو ډول پاسورډ قوي ورکړ د 9 عددو په مطابق. او د هغې څخه وروسته به راشئ دوستانو پر دغه راجستر باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې پر راجستر باندې کلیک وکړه، نو زموږ او ستاسو ته دا ډول یو صفحه موږ تاسو ته راځي. ما همدغه پاسورډ ورکړی او دا مې ایمیل ورکړی. که اوس راځو په دا کنټینیو باندې ورته کلیک کوو، موږ ته وایي چې پلیز ویریفای دی ایمیل فرام. تاسو به لاړ شئ دوستانو جیمیل برنامې ته. جیمیل برنامې ته دوی یو ویریفیکیشن درلیږلی دی. هغه ایمیل خلاص کړئ کوم چې تاسو د EFG میډیا پې جوړه کړې ده. اوس به راشئ پر دغه درې ټکو باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ او دلته به دغه سپام فولډر پیدا کړئ. کله مو چې د سپام فولډر باندې کلیک وکړئ، دا وګورئ دوستانو ویریفای یور ایمیل فرام EFG میډیا. کله مو چې پر دې ځای باندې کلیک وکړئ، دغه لینک دی، پر همدغه لینک به تاسو وکړئ یو دنه کلیک پورته وکړئ چې دوستانو دغه لینک دی، پر همدغه لینک به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله مو چې پر همدغه لینک ورته کلیک وکړئ، همدغه یو کلیک پرې وکړئ، بس خلاص. اوس به لاړ شئ دوستانو د EFG میډیا ته او دلته به راشئ دوستانو پر دغه کنټینیو باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. دوستانو زه راځم اوس پر دغه کنټینیو باندې کلیک کوم. اوس ګورئ زموږ ستاسو دغه دی، زموږ ستاسو اکاونټ اوس دی جوړېدو په حالت کې. اوس بلته تاسو دغه ورته انتخاب کړئ دوستانو، دا کریپټو. نو زه راځم همدغه کریپټو انتخاب کوم او د هغې څخه وروسته دا کنټینیو باندې کلیک کوم دوستانو، لکه څرنګه ستاسو په سکرین کې هم ښکاري. راځم پر دا کنټینیو باندې ما ورته کلیک وکړ. دلته تاسو اوس خپل یوزر نیم ورکړئ دوستانو. باید یوزر نیم مو د 10 حروفو څخه زیات نه وي. لکه دلته اوس ورکوم محمد، همدغه زما یوزر نیم څه. دغه یوزر نیم مو چې کله ورکړه، بیا به راشئ دوستانو پر دغه کنټینیو باندې به تاسو بیا یو ځل بیا ورته کلیک وکړئ.
زه راځم پر دغه کنټینیو باندې کلیک کوم. هلته وایي چې ماته چې دا فاصله لرې کوي. اوس پر کنټینیو باندې کلیک کوم. دلته وایي چې ستاسو دغه هغه چې دی کوم دا باید لږ زیات اوسي. نو زه اوس راځم دغه د زموږ یوزرنیم یې هم قبول کړ. په دې ځای کې کولی شئ تاسو خپل پروفایل ورکړئ دوستانو. پر همدغه جمع تیر نشان کلیک کړئ. څنګه کولی شو پروفایل انتخاب په همدغه ځای باندې کلیک ورته وکړئ. کله مو چې پر همدغه ځای کلیک ورته وکړ اوس دا ورته سلیکټ کوم. د هغې څخه وروسته به راشئ دوستانو دغه کنټینیو باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې پر همدغه کنټینیو باندې کلیک ورته وکړ نو د یوې شېبې لپاره موږ تاسو څخه انتظار غواړو. دغه د بالاخره زموږ ستاسو اکاونټ په بشپړ ډول سره جوړ شو. نو که غواړو چې اوس پروفایل بدل کړو سیټینګ ته لاړ شو. را به شئ دغه دوستانو پروفایل ته. کله چې تاسو په دې پروفایل کلیک کړ دغه ستاسو پروفایل شو. دلته کولی شئ شاته یې هم پروفایل کېږدئ او که غواړئ شاته پروفایل کې دغه تنظیمات سیټینګ اپشن باندې به کلیک کړئ او دلته به راشئ دغه ایډیټ پروفایل پر دغه ځای باندې تاسو څه وکړئ کلیک به وکړئ. راځم پر دغه ځای اوس دلته ورته کولی شئ خپل فول نیم خو دغه دی ستاسو دوستانو. دلته کولی شئ تاسو خپل ډسکرپشن ورکړئ او کولی شئ یوزر نیم هم تبدیل کړئ. دلته کولی شئ تاسو خپل پروفایل ورکړئ. نو تر بل ویډیو پر د الله په امان. دا ویډیو څنګه کولی شو د FG میډیا کې اکاونټ جوړ کړو. دلته ریلز ښکاري دوستانو. همدارنګه ډېر معلومات په دې ځای کې شتون لري. دغه عمومي صفحه ده چا چې ویډیوګانې جوړې کړي هغه دغه ریلز کې ښکاري. لکه څنګه تاسو دلته اوس ګورئ یو ویډیو. سلام علیکم دوستان عزیز. اوس دلته کولی شئ خپل پروفایل پیدا کړئ. نو دغه طریقه څنګه کولی شو د FG میډیا کې اکاونټ جوړ کړو. تر بل ویډیو پر د الله په امان.